ما دا مسله بار بار کړم دا تاسو به اورېدلې می خو چې تاسو دا وایي چې د دنیا حاجتونه او د آخرت حاجتونه ټول الله پوره کړي راشي په ایماندار چې تاسو یو عالم قدر وکړي یو حافظ وکړي یو مدرسې وکړي او بیا که ستا حاجت پوره شو راشي زازم وي صاحب دا خبره تاسو کړو دا غي وجه دا یو بادشاہ دی هغه سبوتګین دا هغه پلانوم دی او محمود غزنوی رحمه الله بادشاہ نوم دی مسلمان بادشاہ دی وخت جرنیلو بیا ته حکومت حواله شو یو ورځ وته خپل رعایت خیال وساتم یاره شپې چې زماده قوم څنګه دی چروان دی د کی بهله کې ګرځي او غلې چې ګوري په خوا بل پنو بيجانوي یو چراغ لګیدل دی د هغه چراغ بلیږي دا محمود غزنوی رحمه الله چراغ ته دی شو یو الک دی لا شو د چراغ ته یو 15 منټه ودرېږي بیا روان شي بیا را شو درېږي بیا روان شي محمود غزنوی بادشاہ راغی بچیا ته کور څوکیدار وینه با څوکیدار دی ما و اخر څه کې دا کوټ تور شپه دا تر غلې ماستنه او زی او راځي به صاحب هغه نه پیږي بادشاہ دی وسه ما ته پته نشته خو زه په مدرسې قرآن حفظ کوم قرآن یادوم اول ته کې تیار ده دا چراغ لګیدل دی راشم د ته آیات یاد کما واپس لاشم محمود غزنوی یا الله ستا کلام دی ستا د قرآن مخری او حافظ دی نوجوان دی او ټول شپه ده بلکې ځاته ګرځي وی خلک بچ کم دی وی دغه پلان کې چې باد کې اوسېږم وی زه به تلاش سر بدر شم محمود غزنوی رحم الله بارک روان شو کلی تراغه چې کله راغی نو کله څه چلې ویرا زباز د غواړي د جمعات کې بلپونه یا پکې لګوما د طالبان به درس کوي ډېره خبره په دې نه مخکې محمود غزنوی صاحب یو سوچ راغلی دا فکر او تپوس به وکړه زما پلان به سبوتګین یو کې باندې سپته نه پلان پته نه لیکنه یره چې ما د پیغمبر سره ملاقات کیږي او کنه دا پته نشته یره الله تبارک و نبی سمتا پر خپل امت کې کم کسان ډیر محبوبي دا علم خلاص نه کړ محمود غزنوی یو مولا صاحب له تپوس کې یو مدرسې نه کوي بل نه کوي هغه صاحب دا خو الله تعالی هم نستاب پلاس سبوتګین دی او کنه دا نه فچاته نشته کنه او دا علم الله ته چې تاسو د پیغمبر سره دیار نصیب کیو کنه نصیب کیږي او موږ ته څه پچې الله په بندګان نبی سم په امت کې کم ډیر بختور دي سوچ کړئ دا فکر به علماء استجابه ورنکړي کله چې طالب تراغه او ورته وځه استاد دې حفظ د پاره بازار توانو کما بل بتا ته بلیګ او استاد خدمت وکړي ډیر خوشاله شو طالب خلک خوشاله شو محمود غزنوی صاحب لاړ شپې ودره خوب کې ګوري کله کله خوب د مسلمان لپاره شپږ سلوي ختم درجه د نبوت د ګور علماء کامل کی الله باز دې ګان بدګاته ډیر لوی خیر سه ابراهيم صاحب خوب لیدل کنه و دا قرباني مو کو کنه ابراهيم خوب رګل کنه خپل بچي اسماعیل علیه السلام زباکه کړ پیغمبران خوب وګوره واحده ښه د خوب د معمولی خبره نه چې ګوري نو نبی علیه الصلاۃ والسلام په خوب کې لیدو وای نبی ته فرمایي محمود غزنوی د سبوتګین بچیا ما ته په خپل مت کې دا علما او طالبان ډیر محبوب دي سو سواله پزره کې چې زما خپل سبوتګین او کې بنئ یو سوال وکړه دویم ځم پیغمبر سینه وکنه دو کنه یره د نبی سره په امت کې با کما ته ډیر نږدې دې سوال وکړه د یو طالب علم په خدمت سره د قرآن په خدمت سره هغه مشکل سوالونه الله داسې حل کړه اطمینان وشو چا ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم تګین بچیا شک پکښتا دا په سبا دی د قرآن خدمت برکت ته وګوره ورته ویل چې دا خدای پیغمبر محمد مصطفی لري ملاقات وشو کنه او چا چې نبی سم په خوب کې ولیدو بیا نه به پیغمبر سم خوب کې لیدیا ساتي شیطان په هر شکل سره په هر صورت سره راتلی شي او د نبی علیه السلام په صورت مبارکه نشي راتلی او دویم ما ته په خپل مبتیانو کې سو غوړدي دا طالبان علما العلماء ورثه الانبیاء دا زما خبر خو نه ده کنه دا چا ده چې ما چې لا اله الا الله محمد رسول الله وای کنه دغه مبارک ذات فرمایي العلماء ورثه الانبیاء فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم من أخذه أخذ بحظ وافر ما تبقول امت کې ډیر غورا دا علماء کرام طالبان حافظان دي ځکه پیغمبرانو په میراث کې زمکه او اشرافي پیسې نه دي پرې خو دي
سیب رخی علم پر خوده چا چې علم واغستو قرآن زکو لو یا حصاد آخرت او د دنیا تاسو عزت من الحمدلله از مستقبل قرآن سره د دین سره محبت او مینه پیدا کی زما مقصد ده که تاسو کامیابی د دنیا غواړئ د آخرت غواړئ راشد قرآن سره محبت وکړئ د علما سره محبت وکړئ د دین سره محبت وکړئ